बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زم ډاکټر رئیس خان او تاسو ته خوش آمدید وایم زموږ په ویډیو سیریز کې په کومه کې چې موږ د مور په خېټه کې د ماشوم د 9 میاشتو سفر ډیسکس کوو. نننۍ د هغې سلسلې 15مه ویډیو ده او په دې نننۍ ویډیو کې به موږ په 15مه میاشت کې د ماشوم د وجود په خدو خالو کې کومې تبدیلیانې راځي، د ماشوم نشونما او د دې نه علاوه په 15مه میاشت کې په پریګننسي کې یا د حمل دوران کې کوم پیچیدګیانې چې هغه به ډیسکس کوو. نو بغیر څه وخت ضایع کولو نه خپله ویډیو سټارټ کوو. په دې 15مه میاشت کې دا ماشوم دومره قوي او طاقتور شي چې د حرکات شروع کی او لتې وهل شروع کی او په اول ځل باندې مور ته په خپله خېټه کې دننه د ماشوم د لتې یا حرکات محسوسیږي. دې ته کویکنینګ ویلی شي او د دې وجه دای چې ماشوم فریلی په آزادانه طور باندې خپل لاس او خپې مسلسل رړقوي چې څومره وخت تیریږي د ماشوم د حرکات او خاص کر لتې د وخت سره سره نورې هم مضبوطیږي او مور ته د هغې احساس نورم په مضبوطۍ سره کیږي. بل په دې دوران کې د ماشوم صرف لتې او لاس او خپې نه وهي بلکې د پوره وجود تاویږي را تاویږي او د دې دپاره دا کم امنیاټیک فلویډ یا کمی اوبه چې دي دته د دې حرکاتو دپاره یا تاویدو را تاویدو دپاره کوشن یا سپورټ ورکوي. د وخت سره سره د مور په خېټه کې د ماشوم د لتو او د لاسو خپو وهلو د احساس مور ته نورم زیاتیږي او دا اصل کې د مور او د ماشوم ترمنځ دا رشته نوره هم مضبوطوي. په دې 15مه میاشت کې د ماشوم د غوږونو اندروني ساخت یا قوت سماعت نور هم ډیولپ شي او په دې ډیولپمنټ کې د اواز د بهر نه د مور خېټې ته راتلل او بیا د مور د خېټې نه امنیاټیک فلویډ ته راتلل او بیا د امنیاټیک فلویډ نه د ماشوم د غوږ ته راتللو په دې ډیولپمنټ کې ډېر اهم کردار وي. اگر چې دا اوازونه ډیر کلیر نه خو د هغې باوجود ماشوم د وایبریشنز ته ریاکشن کوي او خاص کر د خپلې مور اواز، د مور د زړه د دړکن اواز او د بهر ماحول د اوازونه ماشوم سلک ډیر سنس کول شروع کی او د هغې سره مانوس شي. په دې اړه کې سرریدمک یا مسلسل کم اوازونه خاص کر د مور د زړه د دړکن اواز د ماشوم دپاره د آرام او د سکون یو ډیر اهم وجه وي. د دې سره سره د ماشوم په نور ټول وجود باندې یو خاص قسمه ویښتا کومې ته چې لنوګو هیرز ویلی کیږي هغه ټول راوخیږي. خاص کر دا ویښتا د ماشوم په شا باندې، په لاسو باندې او په ولو باندې وي او دا د ماشوم د نرم او ملایم سکن حفاظت کوي. بل د ماشوم د سکن د حفاظت لپاره صرف د لنوګو هیرز یا لنوګو ویښته نه وي بلکې د ماشوم دا ټول وجود په یو خاص قسمه کریمی یا د کریمو شانته سبسټانس کې کور شي چې هغې ته ورنکس کیسیوشا ویلی کیږي. چونکې دا ماشوم مسلسل په امنیاټیک فلویډ یا د مور خېټه کې دننه کمې اوبه چې دي په هغې کې پروت دي او دا اوبه چې دي د امنیاټیک فلویډ دا څه حده پورې زهریله هم وي ځکه چې ماشوم خپلې متیازې یا واړه بول هم دې ته خارجوي نو دا د دې ماشوم د سکن چې دی دا خرابولی شي نو د هغې نه د پروټیکشن دپاره د ورنکس کیسیوشا کم کریمي سبسټانس چې دی او د لنوګو هیرز چې دی دا د ماشوم حفاظت کوي. بل په دې 15مه میاشت کې د ماشوم وریځې یا آیبروز هم راوخیږي او دا شکل نور هم انسان نما یا نمایشي. د وریځو یا آیبروز نه علاوه د ماشوم په سر باندې یا په سکالپ باندې نری نری ویښته راختل هم شروع شي او د دې سکالپ هیرز یا د سر د ویښتو د وجې نه او د دې وریځو د راختو د وجې نه د ماشوم د شکل د یو نوي زیږېدلي ماشوم شانته ښکاري. د دې سره سره په دې 15مه میاشت کې د ماشوم په غوږونو کې سپیشلایزډ هیر سیلز یا کاکلیر هیر سیلز ډیولپمنټ هم سټارټ شي او د دې کار دا وي چې دوی وایبریشن الکتریک سیګنل ته یا نرو سیګنلز ته تبدیل کی او بیا دا نرو سیګنل اواز دماغ ته ورسی او د ماشوم د اواز یا قوت سماعت کم نظام چې دی د هغې د وخت سره سره ډیولپمنټ شروع شي. لږ ساعت مخکې موږ ډسکس کړه چې د ماشوم دا پوره سکن په یو خاص قسمه کریمي سبسټانس کومې ته چې ورنکس کیشیوشا ویلی کیږي په هغې باندې کور وي. اوس اصل کې دا ورنکس کیشیوشا یا کریمي سبسټانس د هغې د پروډکشن یا تیاری دپاره د ماشوم په سرمن یا په سکن کې یو خاص قسمه ګلینډ یا غدود وي کومې ته چې سبیشیس ګلینډ ویلی کیږي او دا سبیشیس ګلینډ دا خلیې یا دا غدود چې دی اصل کې دا کریمي سبسټانس یا ورنکس کیشیوشا دی جوړوي.
بل د کم له نوګو هیرز خبره چې مو وکړه د سپیشلایزډ ویښتو خبره چې مونږ وکړه نو دا د ماشوم په د سرمن یا سکن کې دننه خاص قسمه سیلز یا خلیات وي کومې ته چې هیر فالیکلز ویلی کیږي او دا مسلسل د له نوګو هیرز جوړوي د پاره د دې چې د ماشوم د سرمنې حفاظت وکړي. بل په دې 15مه میاشت کې د ماشوم د جراثیمو خلاف کم نظام چې د کومې ته چې قوت مدافعت یا ایمیون سیستم ویل کیږي د هغې ډیولپمنټ هم ډېر په تیزۍ سره سټارټ شي او مختلف قسمه خلیات لکه ټي سیلز، بی سیلز، مایکروفیجز، نیچرل کلر سیلز دا ټولې د جراثیمو نه د حفاظت لپاره ډېرې اهمې دي نو د هغې ډیولپمنټ ډېر په تیزۍ سره روان شي. ورسره پلسنټا د مختلف قسمه هارمون اخراج جاری ساتي کم چې د دې ماشوم د ډیولپمنټ او نشونما لپاره ډېر اهم کردار ادا کوي. د ماشوم سکن یا سرمن د وخت سره نور هم سخت شي او مضبوط شي. د دې ماشوم په وجود کې کم سنسري نروز یا د ټچ یا د قوت لمس لپاره کم سنسرز دي هغه مسلسل دماغ ته سیګنلز لیږي او د دې ماشوم دا کم سنسري نظام د ټچ لپاره دا کم سنسري نظام چې د هغې په ډیولپمنټ کې دا اهم کردار ادا کوي. اوس په دې 15مه میاشت کې د پریګننسي په مختلف کمپلیکیشنز یا بیمارانو باندې خبرو وکړو کم چې په دې 15مه میاشت کې اهم وي یا عام وي او د هغې خاص خیال ساتل پکار وي. په دې کمپلیکیشنز یا بیمارانو کې یو بیماری ته پلیسنټل انسفیشنسي ویلی کیږي. په دې کمپلیکیشن یا بیماری کې داسې چلو شي چې په ماشوم پورې کومه پلیسنټا انختی وي کومې ته چې مونږه نوم وایو په پښتو کې په هغې کې د یینې فلو یا بلډ فلو کم شي او د یینې د کم فلو د وجې نه ماشوم ته اکسیجن او خوراک کم مهیا کیږي او د هغه په صحت باندې د هغې ډېر خطرناک اثرات وي. د دې مختلف وجوهات کیدی شي لکه مور ته بلډ پریشر یا مور ته د رګونو مختلف بیماریانې سموکینګ یا د دې نه علاوه نور بلها وجوهات ته دې کیدی شي. د دې نه علاوه دویم کنډیشن هغې ته سروکس انسفیشنسي ویلی کیږي. سروکس د ماشوم د پیدایش لپاره کومه قدرتي لاره چې ده هغې ته ویلی کیږي او دا په یو خپل خاص وخت باندې کولاویږي چې د ماشوم دنیا ته د بهر راتلو یا د ماشوم د پیدایش لاره اسانه کړي. خو په دې بیمارۍ کې داسې چلو شي چې په دې 15مه میاشت کې د وخت نه مخکې دا سروکس کولاویدل سټارټ شي او د ماشوم د پری میچور برث یا د وخت نه مخکې د پیدایش خطره زیاته شي. د دې نه علاوه یو بل میډیکل کمپلیکیشن کومې ته چې انټرایوټراین گروث ریسټرکشن ویلی کیږي په هغې کې د ماشوم گروث یا حجم یا وزن د نارمل ماشوم په نسبت په 15مه میاشت کې ډېر کم وي او د دې مختلف وجوهات کیدی شي لکه د مور بلډ پریشر، ډایبیټیز، د دې نه علاوه نور څه جینیاتي یا موروثي بیماریانې وغیره د دې وجه کیدی شي. د دې نه علاوه یو بل میډیکل کمپلیکیشن یا بیماری کومې ته چې امنیاټک فلوید امبیلنس ویلی کیږي په دې کې د ماشوم نه چپ چاپیره کم امنیاټک فلوید یا اوبه چې دي یا ډېرې کمې وي یا ډېرې زیاتې وي او د هغې د وجې نه مختلف کمپلیکیشنز یا مسلې راتلی شي لکه د ماشوم د وخت نه مخکې پیدایش یا د هغه د گروث ریسټرکشن یا نورې څه ډېرې مسلې راتلی شي. دا و د مور په خېټه کې د ماشوم د 15مې میاشتې د نشونما او د ډیولپمنټ سفر او سلګ ډېر پریګننسي ریلیټډ کمپلیکیشن. نیکسټ ویډیو کې به موږ د ماشوم د مور په خېټه کې د 6مې میاشتې سفر ډسکس کوو. که فرض که تاسو په اول ځل د چینل ته راغلي نو زموږ ویډیو سیریز یا پلی لیست ته لاړ شئ. هلته کې د ماشوم د مور په خېټه کې د 9 میاشتو د سفر ټول ویډیوز پراته دي هغه وګورئ. که فرض که د دې ویډیو نه تاسو څه نوي یا ښه زده کړي دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او چینل ورسره لازمن سبسکرایب کړئ. د نیکسټ ویډیو پورې د الله په امان.